ایمان پلورونکي 130مه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونه د کیسې په تیره برخه کې تاسو واوریدل سلطان صلاح الدین ایوبی د خپل پړاو څخه لري په لوړو لوړو ځایونو باندې مجاهدین کېنولي ول چې تقریبا تعداد یې 40 کسو ته رسېده. او ورونو همدارنګه په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د ګلبرټ جیکاب په نوم باندې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د استخباراتو یو کس چې اصل نوم یې حسن الادریس و هغه د صلیبیانو په زړه کې دنده سرته رسوله. او په تیره برخه کې تاسو د هغه په اړه باندې څه ناڅه پوه شوئ. او په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې حسن الادریس په دې لټه کې و چې هغه دوه کسان چې له موصل څخه راغلي دي هغوی کوم راز له ځانه سره وړي او د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې په صلیبیانو سره کوم پلان جوړوي. ورونه همدارنګه د تیرې برخې په پای کې تاسو واوریدل چې هغه مجاهد د ښځې وویل بیا په موږ د کورونه خالي کړل او په هغه کې اوسېدل. پیغلې نجونې د خپل خدمت لپاره وګمارلې. موږ د شپې د هغه کلي څخه راووتو. الله تعالی پوهیږي چې هغوی به اوس وي او که نه. ورونه د اسلام د سپېڅلي دین سرښندونکو د هغه کلي په لور مخ کړ. کله چې هلته ورسېدل نو صلیبیانو هغوی ولیدل. څو ښځې او کوچنیانې سره یو ځای کړل او توره د هغوی په سرونو باندې کېښودلې او ویې ویل موږ ته لاره راکړئ چې په امن کې خپل ځای ته ولاړ شو. او که نه نو بیا د مجاهدینو قومندان ورته وویل د صلیب لپاره جګړه کوونکو ښځې او کوچنیان خوشي کړئ او د مېړنیو په څېر باندې مقابله وکړئ. د صلیبیانو قومندان وویل تاسې اوس موږ په مخ کې مخنډ کېږئ. یو مېرمن چې د صلیبیانو د تورې لاندې وه ویې ویل ای د حق د لارې غازیانو راوړاندې شئ دوی د خپلو اسونو د پښو لاندې کړئ یو هم ژوندی. صلیبي په توره د هغې مرۍ غوڅه کړه. بله نجلۍ د هغه کور په دروازه کې ولاړه وه په کوم کې چې صلیبیان اوسېدل او هغې ورته خدمت کاوه. هغې ته یې ورغږ کړل د کورونو له دروازې مه راګورئ دا بې دینه زړونه نه دي همت وکړئ مرګ په نیټه دی. د دې سره خلک څه چې په لاس کې ورغلل صلیبیانو را پرېوتل په څو شېبو کې یې هغوی ووژل. یوازې 2 تنه په منډو سپارل دې ځای وتښتېدل چې مجاهدینو محاصره او ژوندي یې ونیول. بیا هغه د استخباراتو مرستیال حسن بن عبدالله ته وسپارل. هغوی د تحقیق په لړ کې وویل موږ تقریبا 1000 تنه یو مرکز نه لرو په تاسې باندې د غلچکي یرغلونو لپاره رالېږل شوي یو. ورونو حسن الادریس سارا ته ورغی او ورته ویې ویل ګرانې له ما څخه وروسته بوډۍ ستا سره څه وکړل؟ سارا ځواب ورکړ زه دومره ښه نجلۍ نه یم د الله تعالی لویه ګناهګاره یم. هغې بوډۍ راته وویل د موصل مېلمنو ځای ته ورشه او د هغوی نفساني اړتیاوې ور پوره کړه. ښه بدله به درکړې. ما هغې ته ښه وکړه خو هېڅکله ورته تیاره نه یم. ورونو نجلۍ حسن الادریس ته وویل د بالډون نظامي سلاکار البرټو د ایټالیا اوسېدونکی او نیکخویه سړی دی. پاکو نجونو ته په درنه سترګه ګوري. ورځم او د بوډۍ د کړو وړو څخه یې خبروم که زما دا کوښښ ناکام شو نو خپل ځان وژنم. حسن الادریس ورته وویل ګرانې ته عیسایي نه یې ځکه د نفساني خواهش په مقابل کې د قیمت اخیستلو څخه انکار کوې. ګلبرټ جیکاب سارا ته وکتل او ویې ویل زما نوم حسن الادریس دی د شام اوسېدونکی یم. سارا وخندل او ویې ویل که زه چاته ووایم چې ته عیسایي نه بلکې مسلمان یې نو بیا به څه کوې؟ ګلبرټ جیکاب وویل زه به ستاسې د سترګو په وړاندې غایب شم. جاسوس خپل ځان نه څرګندوي او چې کله ځان وښایي نو بیا په لاس نه ورځي. خو سارا زه په تا باندې د دې خبرې باور لرم چې ته د کومې مسلمانې کورنۍ نجلۍ یې او دلته کېدای شي چا په زور راوستې. د دې خبرې سره د سارا رنګ زیړ شو. د سترګو څخه یې اوښکې روانې شوې او ویې ویل زما نوم سایره او د موصل اوسېدونکی یم. 2 کاله مخکې یو صلیبي له کوره څخه راوتښتولم او د هماغه وخت څخه دلته نڅا کوم خو له دې کار څخه مې د زړه بد راځي. خو څه وکړم زما پلار دومره بدکار او ګناهګار دی چې زه د هغه د ګناهونو ښکار شوی یم او د هغه سزا ماته راکول کېږي. هغه خپل ایمان او غیرت پلورلی
او د صلیبیانو غلام او نوکر شوی دی. هغه شپه او ورځ په صلیبه نجونو او شرابو باندې مست وي. د هغه سره پرته له ګناه بل تصور نشته. دلته چې ما صلیبیان ولیدل هغوی د انسانیت د ټولو پولو او حدودو څخه تیر شوي او د اخلاقو ټول اصول یې تر پښو لاندې کړي. هغوی د مسلمانانو او اسلام سره د زړه څخه دښمني لري او د هغوی د ورکولو پسې کوښښ کوي او په دې کار کې د مسلمانانو څخه هم کار اخلي. په هغوی کې ایمان پلورونکي پیدا کوي او بیا د نور د ایمان اخیستلو لپاره هغوی استعمالوي. اوس زه په دې ځای کې ډېره زیاته تنګه یم. که کومه لاره پیدا شي نو تښتم. حسن الادریس هغې ته وویل الله جل جلاله بخښونکی او مهربان ذات دی. ته یو کار وکړه چې په هغې به دې هم ګناه وبخښل شي او هم به دې روح آرام او ډاډه شي او دا کار ته تر ټولو اسانه کولی شي. سایري وویل داسې کار به کوم وي چې زما ګناه پرې وبخښل شي او روح مې آرام شي. حسن الادریس وویل معلومات ترلاسه کول لومړی ځل او اخري ځل، خو تر هغه وخته پورې دا نشي کولی تر څو په دې پوه نشي چې زه د کوم مقصد لپاره کوم. هغه پسې وویل د ابو عبیده بن جراح، طارق بن زیاد، خالد بن ولید رضی الله عنهم، محمد بن قاسم او سلطان نور الدین زنګي مقصد څه و؟ سایري وویل دا خو د لویو شخصیتونو مقصد و. زه د هغو په مقابله کې هیڅ نه یم، خو په دې پوهیږم چې د سلطان صلاح الدین ایوبي مقصد د فلسطین آزادول دي. په دې هم پوهیږم چې صلیبي بادشاهیان له دې امر د مسلمانانو واکمنو مرسته کوي چې یو ځل بیا د هغوی لخوا په غصب شوو خاورو باندې د مجاهدینو په لاسونو د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ ونه رپېږي. حسن ادریس وویل د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی چې د مجاهدینو په صف کې ودرېږي او هر ډول قرباني ورکړي. سایري وویل زه دې قرباني ورکولو ته تیاره یم. حسن ادریس وویل تاسې ته چې بوډۍ د موصل د استازو ځای ته د ورتلو ویلي وو نو اوس هغوی ته ورسه. سایري په حیرانتیا سره هغه ته وکتل او یې وویل دا ته څه وایه؟ حسن ادریس وویل ته به دا قرباني ضرور ورکوې. سلطان صلاح الدین ایوبي نجونې د جاسوسۍ لپاره نه لیږي او هغه وایي د یوې نجلۍ عفت او عصمت د ساتلو لپاره خپله قوي کلا دښمن ته د ورکولو لپاره تیار یم. موږ د ساتونکي یو، خو سایري ته دلته او دا کار یوازې او یوازې ته کولی شي او هغه کار د تړون ټول شرایط معلومول دي. ورونو سایري حسن الادریس ته وویل د قصر د لالې ښځې ما ته نن وویل چې ته نن شپه ځان تیار کړه چې یو استازي ته ورشي، خو ما ورسره لاهو نه ده کړې. خو زه د هغو خلکو سره له مخامخ کېدو څخه ویرېږم. ګلبرټ جیکاب چې په اصل کې حسن الادریس و ورته ویې ویل تاسې خامخا دا کار وکړئ، په دې کې ستاسې نیت پاک او مقصد مو لوړ دی. زه د خپل رب څخه هیله لرم چې تاسې به بریالۍ او کامیابه راشئ او عزت به مو هم خوندي پاتې شي. ورونو د بالډون د ماړۍ او قصر د لالې ښځې چې کله ساره ولیده یو ځل بیا یې ورته وویل سارې نن شپه خامخا ځان تیار کړه، که نه بیا به ارمان کوې او څه به په لاس نه درځي. ته پوهېږي چې زما سره مخالفت کول تا ته څومره زیان رسولی شي. په دې خبره غور وکړه. ساره خو لا مخکې حسن الادریس دې کار ته هڅولی وه، نو هغې وویل چې ته پرې خوشحالېږې، زه به ستا د ګټې او خوشحالۍ لپاره دا کار وکړم، که نه زه خپله داسې کسب نه کوم. زما کار یوازې نڅا کول دي. خیر د شپې سایري خپل ځان په یو حجاب کې سر تر پښو پورې پټ کړ. هغې نه غوښتل د موصل استازو ته ورشي ځکه هغه د موصل اوسېدونکی و. خو اوس د ښځې او حسن ادریس دواړو خوښه دا وه چې هغه استازي ته خامخا ورشي او خپله یې هم د روح د ډاډ لپاره دا کار کاوه. خو ورونو خبره ډېره عجیبه وه چې کله هغه د استازي خونې ته ورننوتله نو هغه پرې رامنډه کړه او دواړه لاسونه یې ورته خلاص کړل. خو ورونو پوهېږي دلته څه وشول؟ ساره خپل حجاب لرې کړ نو استازي وپېژندله. هغه استازي چې ساره ته وکتل پر ځای ودرېد او سترګې یې بټې راوختې. حق پک حیران شو. ساره پوه شوه چې هغه هم زه وپېژندل، نو هغه ته یې په قهر او غوسه وویل راوړاندې شي، اوس تا زه راغوښتې یم، زما قیمت او بیه راکړه او شپه راسره تېره کړه. خو استازی ځای په ځای په خپل کټ کې کېناست او سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ونیو او کته یې کتل. ورونو تاسې پوهېږئ دا کس څوک و؟ دا د ساره خپل پلار و. چې د موصل څخه د عز الدین په استازیتوب باندې راغلی و، چې له دومره غټ ذلت سره دی مخ شو چې پردي عزت ته د لاس اچولو په ځای د خپلې لور سره مخ شو. سایري وویل
شرمېږي نه چې په دې عمر کې هم ته د خلکو د عزت خیال نه ساتې او په شرابو مست ګرځې. ته شرم وکړه چې ستا خپله لور ستا خونې ته د بدکارۍ لپاره راوستل کېږي او ته بیا هم د ژوند امید او هیله لرې. تا ته مرګ پکار دی. کله چې سایره پوه شوه چې پلار یې ډېر خفه او پښیمانه شو نو د هغه د غیرت رابیدارولو ذات خیال نه ساتې او په شرابو مست ګرځې. ته شرم وکړه چې ستا خپله لور ستا خونې ته د بدکارۍ لپاره راوستل کېږي او ته بیا هم د ژوند امید او هیله لرې. تا ته مرګ پکار دی. کله چې سایره پوه شوه چې پلار یې ډېر خفه او پښیمانه شو نو د هغه د غیرت رابیدارولو لپاره یې وویل زر شه راپورته شه، زما قیمت راکړه او خپل حیواني خواهش دې پوره کړه. زه دومره وخت نه لرم چې تا ته انتظار وکړم. ورونه پلار یې په دې حالت کې په ژړا شو او خپل لور ته یې په عذر پیل وکړ. سایرې ورته وویل په دې عذر څه نه کېږي، تا په صلیبیانو خپل ایمان او وطن خرڅ کړی. اوس داسې وکړه چې تاسې څه فیصله او تړون له بالډون سره کړی دی د هغې معلومات ماته راکړه. زه هغه سلطان صلاح الدین ایوبي ته رسول غواړم تر څو ستا او زما ګناهونه پرې وبخښل شي. پلار یې وویل زه دا کار پخپله کوم او تا هم له ځان سره بیایم، خو لاره باید ته برابره کړې ځکه چې زه دلته نابلده یم. سایرې ورته وویل بس ته دلته اوسه، موږ ټول ترتیبات نیسو، بیا به تا ته احوال درکړو. خیر دا شپه هم تېره سوله. سبا ورځ حسن الادریس د سایرې د پلار سره په پټه وکتل او هغه ته یې پلان ورکړ. استازي خپل ملګري او د بالډون کسانو ته وویل چې هغه غواړي یوازې د بیروت په ښار کې چکر ووهي. نو هغوی اجازه ورکړه او له هغه ملګري څخه یې هم رخصت واخیست او هغه ته یې وویل چې زه تر ماښام پورې بېرته راګرځم. کله چې هغه د خلکو د سترګو څخه پناه شو نو حسن الادریس ورته په لاره کې په آس پور ولاړ. بیا دواړه وړاندې ولاړه چې هلته سایره پټه شوې وه. سایره هم خپل پلار په ځان پسې سپاره کړه او بیا د موسل په لور باندې وخوځېدل. چې کله ښه وړاندې ولاړل نو اسونه یې چارګام کړل او په یوه نیمه ورځ کې ځان سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورساوه او ټول حالات یې په خپله خوله ورته بیان کړل. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي سمدستي خپل سالاران او سلاکاران راوغوښتل او د راتلونکي په هکله یې خبرې پیل کړې. تر ماښام وروسته چې د موسل استازی راستون نه شو نو د هغو لټون پیل شو. بالډون ته خبر ورکړل شو چې د موسل یو استازی ورک شوی. هغه د جاسوسۍ ادارې کسان راوغوښتل او په قهر سره یې ورته وویل زر تر زره استازی پیدا کړي که نه پوستکی در څخه وباسه. ټولو کوښښ پیل کړ. وروسته ورته معلومه شوه چې د قصر نڅا کوونکې ساره هم نشته او بیا دا هم معلومه شوه چې جیکب باډیګارډ هم بېدرکه دی. هغوی هرې خواته لټون وکړ. نه هغوی ژوندي پیدا شول او نه یې مړي چاته په لاس ورغله. خو ورونو د بالډون او عز الدین تړون رسوا شو. ورونو لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي چې هغه کسان چې زما په لاره کې جهاد کوي زه خامخا هغوی ته لارې برابروم. نو الله تعالی هم سلطان صلاح الدین ایوبي له دغه تړون څخه خبر کړ او هغه کسان چې د ده په مقابل کې راپورته سوي وو الله جل جلاله بیرته د ده په ګټه استعمال کړل. ورونه زموږ او ستاسې کیسه به دوام ولري خو تر یو بل عنوان لاندې چې هغه عنوان دی ولاړل کاروانونه د حجاز. ورونه کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي ته د عز الدین او عماد الدین په هکله باندې خبر ورکړل شو چې هغوی د صلیبي واکمنانو سره اړیکې نیولې او ځینې ژمنې یې سره په خپلو کې کړي دي، هغه هېڅ تعجب ونه کړ او نه حیران شو ځکه چې دا دود او رواج ګرځېدلی و. هر واکمن غوښتل آزاد او خپلواک واوسېږي او د هغوی د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره صلیبیانو لارې برابرولې تر څو هغوی ښه کمزوري او بیا په یوه حمله سره ټول له منځه یوسي. حلب او موصل په شام کې ډېر مهم او ستراتیژیک ځایونه وو چې د هر چا لپاره یې د مرکز کار ورکاوه. صلیبیانو نه غوښتل دا دوه سیمې صلاح الدین ایوبي ونیسي ځکه چې بیا هغه ته د فلسطین په خلاف قوي مرکزونه په لاس ورتلل، ځکه تل د هغوی پلوي کوله او د سلطان صلاح الدین ایوبي سره یې مخالفت ساته. سلطان صلاح الدین ایوبي بیا دا وویل چې د کعبې په رب مې دې قسم وي چې زه به په حلب او موصل باندې قبضه نه کوم، خپل پوځ ته به هم د دې اجازه نه ورکوم چې د اسلامي ریاستونو په سیمو کې قدم کېږدي. خو زما دا هیله وه چې هغوی یو تر بله لاس ورکړي او د صلیبیانو په خلاف د خلافت وفادار اوسي. زه خلیفه نه یم بلکې د خلیفه خادم یم. د خلافت تر سیوري لاندې په ژوندانه تېرولو کې هغوی دا ویره محسوسوله چې د بېدینو لخوا شراب او ښکلې نجونې رالېږل به بند شي، حکومت شان او شوکت عیش او عشرت به ونه کړی شي. ورونو د 1183 میلادي کال په اولنیو ورځو کې سلطان صلاح الدین ایوبي په نصیبه کې اړولي وو
چې هغه ته د عز الدین او عماد الدین په هکله حسن الادریس خبر راوړ او د هغه سره د موصل د والي سلاکار او مهم سړی احتشام الدین هم ملګری و. څرنګه چې هغه پیمانه او خپل راغلی و، سلطان صلاح الدین ایوبي د سالارانو او سلاکارانو په غونډه کې کېناو. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه هیله لرم چې زما دوست احتشام الدین په خپله ژبه ووایي چې د عز الدین او عماد الدین څه و، خو ستاسې څخه هم هیله مند یم چې احتشام الدین ته ونه وایي چې هغه زموږ په خلاف د صلیبیانو څخه پوځي مرسته غوښتې. هغه د موصل د والي عز الدین چارواکی او لېږلی شوی استازی یو قومندان وویل زه ستاسې څخه هیله کوم چې ما ته د دې اجازه راکړئ چې ووایم احتشام الدین د خپل واکمن عادي خدمتګار نه بلکې د هغه پوځي سلاکار و، نو هغه ته داسې مشوره ورکول او بیا داسې دندې ته غاړه ایښودل نه و پکار چې د صلیبیانو څخه د خپلو مسلمانانو وروڼو په خلاف مرسته وغواړي. خو احتشام الدین ځواب ورکړ ما ورته مشوره نه ده ورکړې بلکې ما ته حکم کړی شوی دی او که سرغړاوی مې کړی وای نو یو بل قومندان وویل ته به جلا ته سپارل شوی وې چې په دې صورت کې به د شهادت جام څکلی وای خو خپل ایماني مسؤلیت به دې ادا وای، خو تا د خپل مرګ له ویرې د واکمن داسې امر ته غاړه کېښودله چې د خپلو خویندو او وروڼو د ذلت سبب ګرځېدل. یو بل سالار سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل د شان او شوکت خاونده، خو سلطان صلاح الدین ایوبي وویل د الله جل جلاله په خاطر تاسې داسې القاب ما ته مه استعمالوئ، له ما څخه بادشاه مه جوړوئ. زه د الله تعالی تر ټولو لوی ګناهګار بنده یم، نو تاسې چې د خدمتګار پر صفات باندې ټاکلی یم هیله مند یم چې د خدمتګار القاب راته استعمال کړئ. ورونو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي په عجز، تقوا او دیانت باندې ښکارندویي کوي. هغه وویل زه ښاغلی احتشام الدین او خپلو ټولو ملاتړو وروڼو ته چې دلته ناست دي دا ویل غواړم کوم قومندان او سلاکار چې د خپل واکمن دومره غلام شي چې د هغه د خوښې لپاره د هغه غلط حکم ته غاړه ږدي نو د خپل قوم د عزت قاتل به وي. نن ورځ چې د خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت د کومو ستونزو سره مخ دی یوازې او یوازې مخ یې مجاهدین نیولی شي او هغه هم په علم او توره باندې. که بادشاه، سلطان او واکمن د خلکو چارې په امانتدارۍ سره سرته ونه رسوي یا د بېدوني انسانانو رسم او رواج په خپرولو کې هڅه کوي نو د الله تعالی مجاهدین به هغوی خپل دښمن ګڼي لکه څرنګه چې یهود او صلیبیان دي. ورونه دې خبرې ته ښه متوجه اوسئ چې د جهاد اصلي مقصد هم د فتنې ورکول دي او د کفر قوت د کفر په نظام کې وي چې هغه باید ړنګ او له منځه یوړل سي. په نن زمانه کې د خلک دا فکر نه کوي چې له اسلامي خاورو صلیبیان ووځي نو په خاوره کې به جهاد نه وي که هر ډول فتنه وي، ولې ځکه چې مسلمانان دي هیڅ کله نه، بلکې د مسلمانانو او مجاهدینو جهاد تل د فتنې د ختمولو لپاره دی تر څو چې په هغه ملک باندې د اسلام جنډه لوړه او اسلامي حدود قایم سي او فتنې نه وي. خو بل سالار وویل د هیواد مالک بادشاه او سلطان نه بلکې قوم دی او د دې قوم ځوانان د دوی د عزت ساتونکي دي. سلطان صلاح الدین ایوبي ټولو ته وویل ورونو موږ ته نور نه ښایي چې ووایي دا ګناه د چا او دا خطا د چا ده، څوک رښتیا وایي او څوک دروغ وایي، نور د عمل کولو وخت دی. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل احتشام الدین به تاسو ته د حلب، موصل او بالډون سره په شوي تړونونو باندې رڼا واچوي. احتشام الدین وویل زه خپله ستاسې لپاره د عبرت درس یم، زما څخه پند واخلئ. هر انسان کېدای شي بې لارې شي، په تاسو کې هم داسې خلک پیدا شول چې غدارانو او خپل باور یې کمزوری کړ، د دښمن سره یې اړیکې ساتلې، خو تاسې خپل خیر غواړئ. هر څوک چې په عیش او عشرت اخته شي بیا هغه ګناهګارېږي، هر څوک چې د واکمنۍ خوبونه ګوري هغه بیا ایمان پلورونکی ګرځي. که تاسې ما د بښنې وړ نه ګڼئ نو په خپله توره زما سر له تنې څخه جلا کړئ او که ما ته وخت راکوئ زه به ستاسې ټولو څخه د اسلام او ملت د سرلوړي لپاره زیات کارونه وکړم. صلیبیان ستاسې سره نیغ په نیغه نه جنګېږي بلکې هغوی پس له دې غلچکي بریدونه کوي. هغوی په موصل او حلب کې ځان ته مرکزونه جوړوي او له هغه ځایه عملیات کوي. ما ته دومره معلومات شوي دي چې اوس صلیبیان د موصل په غرونو کې ځان ته د سامان، وسلې او خوراکي شیانو لویه ذخیره جمع کوي او په راتلونکي کې د همدې نږدې ذخیرې څخه کار اخلي. د پوځ لپاره نږدې ذخیره نیمایي جنګ ګټي او هغوی دا کار پیل کړی دی. دا اوس تاسې کار دی چې د هغوی ذخیره پیدا او تباه کړي. د غونډې څخه وروسته ټول رخصت شول، یوازې حسن بن عبدالله او سارم مصری پاتې شول. حسن بن عبدالله ته سلطان صلاح الدین ایوبي وویل چې تاسې باید په هر ډول چې کېږي د صلیبیانو مرکزي ذخیره پیدا کړئ او هغه له منځه یوسئ. سارم مصری وویل تباه کول او ختمول یې زموږ کار دی، خو چې ځای پیدا شي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل
هر ډول شکمن کسان او شکمن کاروان راګیر کړي او ترڅو چې ښه معلومات نه وي کړي هغه مخشي کوي. سهار هم باید خپل کسان هرې خواته خپاره کړي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه نور په هیڅ والي او امیر باندې باور نه کوم او ټولې کلاګانې چې د حلب او موصل په منځ کې دي د خپل مکمل کنټرول لاندې راولم. د هغوی پوځ او وسله ټول ورڅخه اخله او بې وسلې کوم یې. نور ایمان پلورونکو ته وخت نه ورکوم چې زما سره دوکه وکړي او د صلیبیانو څخه مرستې او کومکونه واخلي. تر څو چې هغوی ته صلیبیان مرستې او کومکونه ورکوي هغوی سمې لارې ته نه راځي. ما فیصله کړې چې نور د هغوی مرستې بندې او هیڅ چا ته باید هغه ونه رسېږي. ورونو اوس چې د بالډون پلان رسوا شو نو څه فکر کوئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي به صلیبیانو پر وړاندې کوم پلانونه په کار باندې اچوي او کومې ساحې به تر خپل تسلط لاندې راولي؟ او تاسو څه فکر کوئ چې آیا حسن بن عبدالله به وکولای شي چې د صلیبیانو هغه ذخیره پیدا کړي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو جواب به په راروانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 130 برخې پای. ایمان پلورونکي